خپل وطن جوړو لا نړۍ سره سیال نور سمسور به یې د احصایې او معلومات ملي ادارې د نفوسو د احوال ثبتولو معاینیت د هیواد دننه او بهر د اتباعو د هویتي معلوماتو د ثبت او مدني حالت د ثبتولو یوازینۍ مرجع ده. د نفوسو د احوال ثبتولو خدمتونو ریاست چې د دې معاینیت تر اثر لاندې فعالیت کوي د کاغذي تذکیرو ویش، د کاغذي تذکیرو د بیلابیلو برخو اصلاح او بدلون، د غیر حضوري تذکیرو ویش او د ژوند پیښو د ثبت خدمتونو وړاندې کول د دې ریاست له مهمو دندو ګڼل کیږي. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده د ثبت احوال نفوس د خدماتو ریاست یو مردمي ریاست دی. دلته موږ د نوې تذکرې، د مسنه تذکرې او د تذکرې د تمام مشخصاتو د اصلاح او د تغییر خدمات وړاندې کوو. تولدات او د وافیاتو ثبت هم ځان سره لرو، هغه هم ثبت کیږي او د غیر حضوري خدمات هم وړاندې کوو. همدارنګه د نفوسو د احوال ثبتولو ریاست د بهرنیو وګړو برخه کې لکه د تابعیت اخیستل او پرېښودل، د افغانستان خاورې ته د بهرنیو وګړو داخلېدل او بهر کېدل، همدارنګه هیواد ته د هغوی د سفر د موخو تشخیصولو برخه کې فعالیت کوي. موږ د خارجي اتباعو د ورود او د خروج ډیټا ځان سره ثبت کې لرو. موږ د دې خارجي اتباعو دپاره یو ځانګړی فرم لرو چې په هغې کې موږ د دوی مشخصات ځان سره اخلو او بیا دوی ته یو ځانګړی کارت ورکوو د هویت. بیا د خروجي په وخت کې هغه کارت موږ ځان سره بیرته اخلو. د نفوسو د احوال ثبتولو قانون سره سم دا ریاست د ژوند پیښو ثبتولو او نورو اړوندو ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه کار کوي. په دې برخه کې موږ سره یونیسف اداره چې یقینا د دا ډول خدمات وړاندې کوي او ډیره د دا ډول همکاري لري له موږ سره. د کارتونو په برخه کې موږ سره ډیره همکاري شوې ده او د صحت اداره هم چنان زموږ سره په دې برخه کې ډیره همکاره ده او تمام هسپتالونه چې په هغې کې نوې زیږیدنې کیږي هغوی ته زموږ د ولایتي ریاستونو لخوا څخه کتابونه توضیح شوي دي او تمام نوې زیږیدنې چې په هسپتال کې کیږي هغه د میاشتني راپور ولایتي ریاستونو ته ورکول کیږي او هغوی بیا ماهوار موږ ته ګزارش راکوي. دې ریاست په تیر یو کال کې د کاغذي تذکیرو د ویش او نورو اړوند برخو کې 250,000 هیوادوالو ته خدمتونه وړاندې کړي دي. په تیر یو کال کې تقریبا 2.5 لکه دوسیې موږ د تذکرې د اصلاح په برخه کې اجراات کړي، هغه تکمیل شوي او په ورځني ډول تقریبا له 2000 څخه نیولې تر 3000 پورې مراجعین زموږ ریاست ته مراجعه کوي. همدارنګه د نفوسو د احوال ثبتولو خدمتونو ریاست په تیر یو کال کې د ژوند پیښو برخه کې له 400,000 زیاتې زیږیدنې ثبت کړي دي. په تیر یو کال کې 2,40,106 دا نوې زیږیدنې ثبت شوي دي. په دې کې صرف دا د نارینه‌و برخه ده او 1,91,600 دا د اناثو طبقې تولدات ثبت شوي دي. د بهرنیو وګړو د تګ او راتګ ثبت چې د نفوسو د احوال ثبتولو خدمتونو ریاست یوه له مهمو دندو ګڼل کیږي، په 11 بندرونو او 15 هوایي ډګرونو کې د خپلو دفترونو پر مټ ترسره کوي. خارجي اتباعو د ثبت دپاره موږ په ټول هیواد کې 11 بندرونو کې خپل دفترونه لرو د احصایې مربوط چې په هغې کې خارجي اتباع چې کله زموږ هیواد ته داخلیږي یا هغوی ته یو ځانګړی فرم ورکول کیږي، د هغوی ټول مشخصات موږ د ځان سره ثبت کوو، خوندي کوو او د هغه مشخصاتو په اساس موږ هغوی ته یو نوی کارت چې هغه د احصایې په لوګو باندې چاپ شوی د هغه موږ دوی ته توضیح کوو. بیا د خروج په وخت کې هغه کارت موږ دوی نه بیرته تسلیموو. نو موږ 11 بندرونه لرو او په دې کې 15 میدان هوایي چې جمله موږ 14 پوینټونه لرو چې په هغې کې خارجي اتباع ثبت کیږي. موږ په دې باور یو چې د فساد د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې موږ خپل خدمات چټک کړو. نو په دې کې الحمدلله موږ بریالي یو. تر دې زموږ تمام نو څومره خدمات چې د تذکرې پورې تړلي وي یا تولد کارت وي هغه ټول د ورځني د ساعتونو په مدت سره اجرا کیږي. خپل وطن جوړو